زمونږ تقدیر د الله په لاس کې دی نو چې موږ ټول د الله یو زمونږ تقدیر د الله په لاس کې دی نو بیا موږ راضي یو په دې مصیبت باندې د الله نه په هر حال کې به راضي او شکر به ادا کړي ګوره د مؤمنانو ګوره درجې دي یو هغه مؤمن دی چې په مصیبت کې صرف صبر کوي ښه دی خو صرف صبر کوي دویم هغه مؤمن دی چې صبر او راضي دی نو دریم هغه دی صبر او راضي دی د الله نه او شکر هم ادا کوي دا اوچت مسلمان دی چې مصیبت په وخت کې دی صبر هم کوي د الله شکر هم وباسي او څه دی راضي هم دی د الله سبحانه وتعالی دا اوچت مسلمان دی او اوچت مؤمن دی ځکه دا بعض خلک زموږ دا وایي یاره د عرب سره ناشنا خلک مړی به ښخوي ووایي الحمدلله به وایي دی نه دی پوه په دې مسله باندې هغه پوه دی په دې مسله چې په هر حال کې د الله شکر دی انسان که موږ سره وو هم د الله شکر دی او که موږ نه لاړ نو هم د الله شکر دی چې هر ټیم موږ د الله په نعمت کې یو صحیح دی چې دا یو خو یې رانه واغېستو خو څومره راسره دي خبرې ته سوچ پکار دی چې څومره رانه واغېستو خو څومره راسره دي نو دا د مؤمن شان دی بله خبره دلته الله وایي الذین اذا اصابتهم مصیبه چې کله دوی ته څه مصیبت ورسي دوی دغه خبره کوي انا لله و انا الیه راجعون استرجاع دا کلمه وایي نو د دې عوامو د ذهن دی چې کله څوک مړ شي نو دا ټکی به وایي حالانکه چې هر مصیبت راشي دا به وایي که مصیبت د یری دی د لوږې دی د مال د کمیدو دی د بیمارۍ دی د میوې د خرابېدو دی د ځمکې سره تعلق سره هر څه سره مونږ چې کله انا لله و انا الیه راجعون مړ لس یعنی دی صرف د مرګ پورې خاص کړی چې دا به د مړي دپاره ویل نه دا غلطه خبره هر مصیبت کې به دا وړوکې مصیبت ته ورسېدو به انا لله و انا الیه راجعون دغه شان زمونږ د دې خلکو دا به یو سوچ جوړ شوی چې د الله دې وبخي دا به چا ته وی دا چې څوک مړ شي هغه ته به وی نو ولې موږ د الله بخاني ته محتاج نه یو موږ ټول محتاج یو د الله بخاني ته که مړه دي او که ژوندي دي نو دا سوچ هم غلط سوچ دی یوه دعا د رسول صلی الله بله ثابته ده هغه چاته یاده ده او دلته چې کوم الله بخلي بیا موږ وایو چې مصیبت راغی او یاره مصیبت او دا سپېره خبرې به کوي سپېره به ګرځي دا هغه څه ویلي نه دي چې د هغې د لاسه د مصیبت کمیږي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها كما چې ضرور واوره ولا دعا او دا ام سلمة رضي الله عنها د خاوند د مرګ واقعه ابو سلمة رضي الله عنه ام سلمة رضي الله عنها دا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي ده اول دا واده و چاته ابو سلمة رضي الله عنه نو کله چې ابو سلمة وفات شو او رسول صلی الله علیه وسلم ورغی نو ابو سلمة رضي الله عنه ساوتې او د سترګې کولاوي رسول صلی الله علیه وسلم د هغه د سترګې بندې کړې او بیا یې دا وویل کله چې روح وځي نو دا سترګې او دا نظر ورته ګوري او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه دعا وښوده چې ته داسې ووایه چې یا الله په دې مصیبت کې ماله اجر راکړه او د دې په بدله کې رانه ښه راکړه هغه ویل رسول الله د ابو سلمه نه به څوک غوره رسول صلی الله علیه وسلم ته دا دعا ووایه هغې دا دعا ووایي څو ورځې بعد رسول صلی الله علیه وسلم راغی او هغه وغوښته نو هغې ورته یا رسول الله زما عمر هم ډېر دی او بچي مې هم دي نو رسول صلی الله علیه وسلم عمر زما هم ډېر دی او د بچو مسله الله به اسانه کړي موږ ساتو نو بیا ورسره رسول صلی الله علیه وسلم واده وکړي دې دعا برکت ته وګوره چې د ابو سلمه په ځای به خپله ام سلمه رضی الله عنها وایي
چې الله ماله د ابو سلمه نه غوره انسان راکړو. دا دعا یاد ساتئ چې کله مصیبت راشي دا دعا وایي الله به د هغې په بدله کې نور ډېر څه درکوي او ښه څه درکوي. دې ځکه الله دا خبره ذکر کړې چې دوی له به الله څه ورکوي. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. دغه کسان په دوی باندې ثناګانې دي د طرف د رب د دوی نه او رحمت دی. صلوات د الله له طرف نه، صلات دلته مرادي ثنا او تعریف چې الله د دې خلکو تعریفونه بیانوي. الله په دې خلکو باندې ثناګانې وایي، ورحمه او رحمت پې دی. صلوات جمع یې راوړه، اجر یې ډېر دی.